بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه او نیکې د احترامات تاسو ټول ورونو خویندو ته خدای دې وکړي چې ټول راته جوړ او روغ اوسئ. نن یو ځل بیا زه یو داسې مظلومه او غریبه کورنۍ ته راغلی چې د نږدې د دوی حال پوښتنه وکړو او دغه ورونه چې مرسته رالېږلې ده دغه کورنۍ ته به ورکوو او تاسو خپل د نږدې نه به لاړه شو د دوی خور قصه به واورئ چې دوی خپل په ژوند کې نور څه مشکلات لري او دا ژوند دا زندګي تاسو خپله په سترګو وګورئ. سلام علیکم همشیره. خوب است؟ چه حال داری؟ حالا خیرتی سوالات خوب است؟ همچنین شما میتونید که در زندگیتان که هر مشکلات دارین یعنی هموطنان عزیز شما را میبینه به اینا مشکلات زندگیتان بگویید در دلتان بگویید و این کمک که امرای شما شده بیادرا از نیوزلند بیادرا و خارا امرای شما کمک همکاری کرده به اینا چی گفتنی ده و چی احساس دارین؟ خدای سات احساس خوشی را دارم که شما را خداوند کم نکنه، بیادرم خداوند کم نکنه، زنده باشه صد سال که ما وری غریبات یادش هستیم دیگه. این خانه ما زندگی ماسکر ایزی هم 4 مامان دست و بلبت با مامان دست دیگه. شوی ماسکر بود قندار اینه 4-5 باشد که نیکار است روزگار دیگه. ای تو مچه کنان نیست امی اولاده که دستی خود خود؟ خودم حیات هستم. حال کسی قطعالم نمیخوره حیات یک چیز شد یعنی ماما خدا به شما مهربان است. انشالله تعالی بیادرا خورا که میبینه که تا کمک همکاری میکنه. چی میخوایی از یا هر چی که میخوایی میشه که بگویید این بیادرا خواهرای ما که یک قدر کمک کرده انشالله تعالی حتما بعد از این هم بایتان کمک همکاری میکنه و درد دلتان میشنوه حتما امرایتان کمک میکنه. هر چی که میخوایی میتونید اینمی خواهش اینمی ارمان اینمی آرزوی ماست که کل افغانستان خدا بتشانه که کمک کنه دیگه. تو را خداوند تعالی بیا چی کنه زنده باشی. خیر بینیم شریف خانم. دیدم تو را کمینه کمک کنی خداوند تو را صد سال زنده داشته باشه که حتی میگردی مانده و پخته میکنی خدا اول بیادره خداوند تعالی زنده و سلامت داشته باشه که ما وری غریبات یادشان زنده یاد خود پاک باشه دیگه. این تقاضا را داریم که کل مسلمانای ما کمک شود دیگه. در افغانستان خوبی چیز نمانده در کل جهان ماریم بس افغانستان. ګرانو ورونو خویندو تاسو خپله ولیدې چې دغه خور په زړه کې څومره درد ده او دا وایي چې یعنې زما خاوند عسکر په کندهار کې اوس د ګټې وټې هېڅوک نه لرم. دغه ماشومان د خپل خیاط وي کالي ګنډم وي فلحال یعنې خلک کالي نه ګنډي وي حیرانه پاتې یم چې څه وکړم او تاسو خپله دا کور وګورئ دا ژوند دا ټول وګورئ. او نن دغه ورونه دغه خویندې چې د نیوزیلند نه دوی سره مرسته کړې ده د هغوی نه هم ډېره مننه کوم چې په دغه بد حالت کې خپل د بېوزله افغانان پوښتنه کوي او دوی ته خپله مرسته رالېږي. او هر څوک چې غواړي زموږ خیریه بنسټ سره مرسته وکړي زما د واتساپ نمبر 0 اووه 410 403 زما د واتساپ نمبر زموږ سره اړیکه ونیسي او خپل مرسته دغسې بېوزله افغانانو ته ولګي او انشاءالله تعالی مونږ همغه کورنۍ چې واقعیت مستحق ده او هغوی ته مونږ ستاسو مرسته وړو. تاسو ټوله نه مننه کوم.